شیرینا اکبری له تیرو شلو کالو راهیسې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي او تولید شوي لباسونه په همدې هټۍ کې پلوري. خو د پیر او پلور د پام وړ کمرنګه بازار اقتصادي ستونزو او نه ملاتړ اړ کړي چې خپله هټۍ او تولید شوي لباسونه په نیمه بیه لیلام کړي. نوموړي وایي هغه کارځای هم تړلی چې له شپېتو زیاتو بېوزله میرمنو ورسره کار کاوه او له همدې لارې ورځني لګښتونه پوره کول. د هغې په خبره که مسؤلین او مرستندویه ادارې ملاتړ ونه کړي نو مجبوره ده چې خپل پلرنی کسب پرېږدي. ذات 20 سال میشه که من به تجارت رو آوردیم، همین کارا میکنم و در قدم اول که من تجارت شروع کردیم مهاجر بودیم، از پاکستان که آمدیم. من از بانک که زن به خدمت زن بود 10,000 روپیه قرضه میداد که من خودم همراه دخترم 20,000 روپیه قرضه گرفتم و همین کارهای صنایع دستی رو من خودم خیلی علاقه داشتم. امیر شروع کردم. ما در بخش مالی بسیار زیاد مشکلات داریم که پول و پیسه حال نیست که ما چون کار بار برای مردم خلاص شد، برای خانمان خلاص شد که ما بتاریم که از اون طریق ما تجارت خود پیش ببریم. دا عمر خوړلې میرمن د 12 کسیزه کورنۍ یوازینۍ سرپرسته هم ده چې له همدې هټۍ ورته نفقه برابروي. وایي خاوند ناروغه او اولادونه یې کوچني او د ګټې نه دي. د هغې په خبره د بازار پیکه کېدو له امله ګڼې نورې صنعتکاره میرمنې هم شته چې د پلور نشتون له کبله دې ته رسېدلي چې خپلې هټۍ وتړي. میال یک پیرنه که ما سابق که تنها 1200 1300 ما در اجره دادیم بر شاگرد دیگه، چقدر کتان شده چقدر دیگه شده که در حدود 3000 4000 ما فروش داشتیم. یعنی میال باور کن که در 1500 در 1400 در 1200 ما میتونم لیلام کردیم مگم فروخته نمیشه دیگه. اگر اترادم پیدا شود که می دکان بخی بگیره د نیمه بیان برش میتم چون که نمیتونم دیگه پیش برده. ځینې نورې ښځینه صنعتکارې بیا د خلکو اقتصادي ستونزې د بازار نشتوالی او د نندارتونونو کموالی هغه لاملونه بولي چې له کبله یې د ښځینه‌وو پر لاس د جوړو شوو توکو بازار کمرنګه کړی دی. دوی له مسؤلینو غواړي چې د ښځو لپاره ځانګړی بازار جوړ کړي څو ښځې وکولی شي په خپلواکه توګه کار وکړي او د خپلې کورنۍ اقتصاد برابر کړي. چې وشي خپل تولیدات فروش ته ورسوي. فعلا خلکو وضعیت مالی ضعیف دلته نو قدرت خرید چې کته خل نشي خریدونه وکړي. موږ باید خارج سره وصل کړي، دولت موږ وصل کړي یا مؤسسات وصل کړي، خارجي بازارونه موږ ته پیدا کړي چې موږ وشو خپل تولیدات هلته خرڅ کړو. ښځینه صنعتکارانې داسې مهال د توکو د بازار له کمرنګه کېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د خلکو اقتصاد له رکود سره مخ شوی چې دې وضعیت د ښځینه‌وو صنعتکارانو پر تولید منفي اغېز کړی دی.